کونړ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته جګړه شوې ده چې ولې او څنګه، نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. له سیمې څخه ځینو سرچینو رسنیو ته ویلي چې د تېرې شپې له 2 بجو راهیسې پاکستاني ځواکونو د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د کونړ د سرکاڼو ولسوالۍ په نواباس او ځینو نورو سیمو توغندي توغولې دي. سرچینې زیاته کړې چې پاکستاني پوځیانو شاوخوا 50 توغندي توغولې دي. سرچینې وایي چې طالبانو ځوابي بریدونه پیل کړل چې په فرضي کرښه د پاکستان پوځ پراته پوستې په نښه کړې. ټولنیزو رسنیو کې طالب فعالانو ویلي کله چې دوی پر پاکستاني ځواکونو د ثقيله وسلو بریدونه پیل کړل، نو پاکستاني لوري هم مخامخ بریدونه پیل کړل چې نتیجه یو طالب سرتیری شهید شوی. تر اوسه معلومه نه ده چې څومره عام خلک یادو حملو کې مړه او ټپیان شوي دي. د سرچینې په خبره د دغو توغندیزو بریدونو له کبله سرکاڼو ولسوالۍ د بېلابېلو هغو کلیو اوسېدونکو چې ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته دي خپل کورونه پرېښي دي. د عبدالرحمن رحیمي په نوم یو ځایي اوسېدونکی وایي د خپلې کورنۍ د خوندیتوب لپاره یې کور پرېښی او د دوی ځینې نور کلیوال هم اړ شوي چې د ژمي په سړو سیلیو کې له ماشومانو سره خپل کورونه پرېږدي. هغه زیاتوي ژمه یخه شپه وه، زیات شمیر کلیوال په پښو روانو، خپل کورونه او مالونه هر څه یې پرېښودل او یوازې ځانونه خوندي سیمو ته رسول. یاده دې وي چې پاکستاني پوځ تل په دې پلمه پر افغانستان برید کوي چې ګنې د ټي ټي پي اهداف یې په نښه کړي، خو طالبان بیا وایي چې افغانستان کې د ټي ټي پي هېڅ جنګیالی شتون نه لري او چې څوک هم په دې پلمه پر افغانستان برید کوي نو د اسلامي امارت سخت غبرګون سره به مخ شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.